او دا والدی محترم نومی آمینہ بی بی آمینہ. بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا داغی تعلقو چا قبیلہ وے. او دا بی بی آمینہ دا پلار نوم وحبو او دا تر نوم وحیبو او دا دا خپل تر پا تربیت کے وح. عبداللہ متعلق دیر زیاد رشتے راتلے او خلقو پخپل دا غختن کولا چی زمون لور یا زمون خور دا دی دا عبداللہ پا نکاح کے راشی. ذکا بعض کاہنانو او نجومیانو دا پیشن گویا کڑوے دا عبدالمطلب متعلق او دا عبداللہ سے متعلق آخر زمانے پیغمبر پیدا کی گی. لیکن دا دی دا ارچا دا خوخی چی خپل بچی لپا یو خنا سب کے او دا یو اخیار بی بی او خشت بی بی سر نکاو کی. نو دا عبدالمطلب دا خواہشو چی زد دی بی بی آمینی سر دا دی خپل زوی دا عبداللہ نکاو کم او مغسیو شوا. بی بی آمینہ دا وحب لور دا وحیب دا تر پا تربیت کے وہاں دیو غختلا تر ورطا ورکلا. کلچی نکالت للنو دی وقت دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم عمر اولس کالا دے تقریبا. نو دا با قانونو چی نکاح بوشوا نو اغا زمانہ کی دا رواجو نو دا نکاح والا کم ظلمی چی باو دا بدرے یا سلور شپے دا آغا خز پکور کے کولے تیرولے بے. دا آغوی یو رسمو او یو رواجو او عجیبہ دا سوشوا چی دا نبی علیہ السلام دا مور بی بی دا ترلور دا دی وحیب لور اغا عبدالمطلب زان لو غختا اغی پر رضا شو. ذکا ما تیر جمع در تپورا دا عبدالمطلب تاریخ ذکر کرده تقریبا. نو چی دی کل نکالت لل آتا پلارا ور روانو نو پا مکہ مکرمہ کے یو یہودن خزاوا او سو کوئی کاہناوا نو دوارا باوام با یہودن و دیا کہانت دا علم ورسرو نو دا اتفاقا پلارا باندے ولاراوا. نو عبداللہ سے بیولی دا نو چی دی سنگا اولی دا نو دلے دعوت ورک دا گناہ چی منکر راشا. نو عبداللہ و تا انکارو کو او یو دو شیرونے و تا ویمانے دادا چی حلال خلق او پاک خلق گناہ نکے او پاک خلق دا خپل زان دا پارا دا پاک و انتخاب کئی. دا سی یو دو شیرونے و تاوی او زا گناہ نکم ناروا نکم او عبداللہ سیبتے اختیر شو. عبدالمطلب زان سر کسان بوتلیو دی مخ کے تلیو او دا بی بی آمینی سر دا عبداللہ سیب نکاو کلا او کم چی دا بی بی آمینی ترو وہ ہے دا اغلور سر اخپل نکاو کلا. دوارا نکاہون پا یو رضشو. نو دا دی دا زول رسم مطابق عبداللہ دریش پہ دا سخر پکور باندے تیرے کلے. دا دا غی رسمو دا نکانا پس بدا پاتے کے دل. نو چه دریر وزی پس پلارا دا عبداللہ را روان دے نو اغا خزا چه مخ کی پتلو کی دا گناہ دعوت ورکڑیو اغا ورطا دروازہ کی والا روا. نو عبداللہ لے آواز ورکر نو چه عبداللہ تے او قتل وی چتا تلیوی وی دا تلیو او دا وحب لور دا آمینی سرمی نکاو شوا. وی خاق وکی دا وی دا سپلی تا خزا نیم گوری او نز زناکارا خزیم تو چی پلارت لین استاب پا دی تندی کی ما دا آخر زمانے دا پیغمبر رانا سیکلا دا خپل کہانت او دا خپل علم پا بنیاد ما ستا تندی معلوم که چی پا دی تندی کے یو دا سی نورانیت او رانا پرتا دا
چې هغه نورانیت او رڼا به د آخر زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کېږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخر زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې زناکاره نیم، دا مې دیله دا دعوت ترکه. خو اوس هغه رڼا ستانه د وهب لور آمنې راښکلې د ضرورت مې دته نشته. هغه وی زم ګناه نه کوم. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې ځلنده ښکارېدې. سره ته ما تېره جمعه ویلي بی بی آمنه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کم تکلیف تېرېږي، وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی او نه ما ته څه تکلیف رسېدلی دی. او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته راوړېدم نو ما یو غیبي سړي نه یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وایي چې ای آمنې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا هلک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدې ګورې صلی الله علیه وسلم. او چې پیدا شي نو یو دم به پی چې هغه دم یې راته وښو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه. اعیذه بالواحد من شر کل حاسد، اعیذه بالواحد من شر کل حاسد، چې دا یو الله په نوم دې هلک له زه پناه غواړم د الله په نوم د شر د هر حاسد نه، چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کړي. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خواصم واد غیر ذی زرع دشت او خشک علاقه ده، خو بیا هم په دې غرونو باندې د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې، نو خلکو به سارو له ګیا ورکوله. نو د سارو ګیاګانې میاګانې نه وې، باران بند شوی. او چې کله د نبی علیه السلام زما امید پیدا شو د حضور پاک متعلق، نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونه وشو او په غرونو په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو او د اوښانو غولاندې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دي چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړی، لا پیدا شوي نه دي او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات څرګند شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید، وی زملاستې مو زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر ته اسمان سره ولګېد، یو سر زما په دې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد او ناګانه هغه زنځیر په اونه بدل شو، اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې سانګې جوړه شي او په سانګو کې میوې جوړه شي. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کړي، خو یو خشتا لږ دی خوبصورت هغه ته خلک منې کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو په دې اونه کې چې کمې میوې وې نو ما لاس اوچت کړه چې زم ته یو میوه راوشکوم، خو زما لاس نه ور رسېده، زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم. نو د هغه زمانې چې کوم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت. هغې وی ستا د شا نه به د آخر زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او د هغه دا څانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ترې فایدې اخلي او څوک به مخالفت کوي، راځي چې داونه کټ کی مخالفت بکئی، خو خدای به د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی ته هغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو. او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی وی زه بیت الله سره خوا کې ناستم، وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکې لرالل او بیا اوچت شو او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو وتېدل
د مکې غټ کافران وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بتخانه او په هغې کې بوتانو او چې کوم غټ بوت و نو په ځمکه پرېوت وی مونږ بیا نیغ کو وی بیا په ځمکه پرېوت وی مونږ بیا نیغ کو نو بیا په ځمکه پرېوت نو بیا هم نیغ کو وی مونږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دیوی تقریبا د شپږو اووه کالو دغه وخت کې د شپږو اووه کال وی یو یهودي اواز وکړو او چغې کړی هغه یهودي چې د آخرې زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی او په جاړه شو مې چې جاړې ولې کاکاجي وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بیبي وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوه شوی نه او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او دا هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښول او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو 0 کالو کې هغه نه وه مړه شوې ځکه هغې به پکې خپل تیل اچول او د بلولو انتظام به یې کو هغې ته به کسان ناست و چې دا مړه نه شي او په دقه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغې هغه کم مرکزي عبادت خانه و هغه ورې مړ شو او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما د دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راغله او تیږې ترې راوغورځېدلې دا څه وجه کېدی شي هلته اطلاع راغله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده دا څه وجه ده نو هغې له نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی جنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل دا خدای په اسمان بند کړل نو هغې خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی بهر کیف چې کله پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیت و چې دی پیدا شو نو د اسمان ته ګوته نیولې وه لا ماشوم دی اسمان ته یې ګوته نیولې ده او مشهوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې ورځ د ګل وه د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ او مدینې منورې ته چې هجرت وشو مدینې شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه او وحی چې نبي علیه السلام ته نازله شوې ده دام د ګل ورځ ده نو یو ځل د نبي علیه السلام مبارک نه چا د ګل د ورځې تپوس وکړو د روجې وی صاحب که زه د ګل پر ورځ روجه ونیسم د دې روجې څه فضیلت دی نو حضور پاک وفرمایي د ګل پر ورځ پیدا شوې او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختوره ورځ ده مسلم شریف کې حدیث دی او یو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به د ګل پر ورځ عموما روجه نیوله د ګل پر ورځ باندې نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو ورځ د ګل وه او میاشت د ربیع الاول وه نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشت دوی حساب کوي او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه مې قصه کړې وه د هغې د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې نو دی وی چې دا 12مه نه جوړېږي په دغه کال 12مه دا کېدی نه شي نو څوک 8 د ربیع الاول یادوي خو زیات تر محققین 9 د ربیع الاول یادوي او د اپریل میاشت وه او څوک 20 یادوي او څوک 22 تاریخ یادوي 22 اپریل او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې پاغه غړې نه وي پاغه زمانہ کې خدا دوی د منټونو حسابونه کړی دي چې پاغه ورځ د نبی علیہ السلام د پیدایش ټیم سو سبا ختلو او نور ته خطو ته لا ډېر ټیم پاتې و نو هغوی چې حساب کړی دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل
چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله نو زر راغی د خپل زوی کور ته د عبدالله صاحب کور ته او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه هغه ته خو د انګور پته وه وی دا معشوق خدای پاک پیدا کړی دی وی شا بزرې ټوکله کې ونغره او مال یې راکړه نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې که ولاړ وی زه په ده ړومبې د بیت الله طواف کوم نو د بیت الله نه پې طواف وکړ والد محترم یې د پیدایش نه مخکې وفات شوی ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی مدینې منورې ته او په مدینه منوره کې د هغه ماماخیل خو مدینه منوره کې ما تېره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و سلما یې نوم نو دا دې هلته و بیمار شو په بیمارۍ کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده نو هغه یې ورېږه ردې زه معلومات کوم نو رده یو زوی حارث یې نوم یې هغې ولېږه مدینې ته وی ته بچې لاړ شو ماله معلومات والا د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی چې لاړ او معلومات یې واغېشتل هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ یې د بیمارۍ علاج یې مونږ خو جوړ نه شو او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړو او دا 13 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه دیکھ یو حکمت ته هغه درته لږ ساعت پس وی لومبي پیول خپلې مور ورکړل بیبي آمنې او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبه هغې ولې یو څو ورځې پی ورکړل او ابولهب د نبی علیه السلام ترو دې سویبې ابولهب ته زیرم ورکه چې مبارک دې ستا د هغه مړ روغ عبدالله زوی پیدا شوی دی نو ابولهب د نبی علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې هغه سویبه ازاده کړه وی تا ماله د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکه نو په دې خوشحالۍ کې مې ازاده کړې نو په بخاري شریف کې یو ټکی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا چې ابولهب چا په خوب کې ولیده وی څه حال دی دی وی ډېر خطرناک حال مې دی ډېر د خدای په عذاب کې پروت دی شر حال مې دی ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبی دی او په نبی علیه السلام د کاڼې غزار لومبی دی ابولهب کړی دی وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی خو وی چې ما نبی علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې سویبه ازاده کړې ده چې هغې ما اطلاع راکړه وی د هغې په سبب الله زما په دې قټه ګوته کې پیدا کوي نو وی هغه زه دلته کې روم هغه زه دلته اوس کم نو دا د حضور پاک لوی شان دی ګورئ دلته بعضې زمونږ طالبان یو سوال کوي وی د کافر متعلق قرآن شریف کې راځي چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون چې کافر ته په عذاب کې تخفیف نه راځي عذاب به ورته اسانېږي نه په جهنم کې او نه به له خدای مهلت ورکړي نو دا ده ته د اسانتیا ولې راغله چې دا پی په دوزخ کې څکي نه د هغه پیو فایده هغه ته نه میلاوېږي د جهنم خو دومره تیز تاو دی چې دا خو لا د ګوتې پوټې غوندې پی دی چې بالټې پکې ورواچوې لا د بالټي نه به نه جدا شوي چې الوتې به ده له فایده نه ورکوي خو د نبي علیه السلام لوی شان ته معلومېږي او هغه له افسوس ورکوي چې نیکبخته صرف د هغه په پیدایش دې خوشحالي کړې ده نو ګوته کې دې پیدا شي که ایمان دې پرې راوړی وي نو چې څومره د پیو چینو کې به په جنت کې پروت وي نو سویبې ولې یو څو ورځې پی ورکړل هغه د ابولهب وینځې نو بیا خدای پاک نبی علیه السلام د بیبي حلیمې په قسمت ورورسه دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی هلته اوسېدله او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزېداره اوس هم د طائف آب و هوا ډېره خشته ده ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې خشته اعلی سبزی پکې کېږي او یخ وطن د مزېدار اعلی مکې مکرمې نه بار یو غر دی د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لږ بګ په طائف راځي نو دا هغه ښځې به کال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره یو څو تربیت یې وله وکړو دیانې به وې نو هغې کې به د هغې فایده وه
او د مکې د خلکو هم دا یو رسم و رواجو چې خپل ماشومان به باندې ته لیږل، ځکه هغوی به وی د شهري خلکو د شهر آب و هوا ټیک نه او د باندې آب و هوا مزیدار ای، اوبې هم خشته ای، هوا مزیدار ای، او د باندو ژبه عربي اصلي وي، او شهر ته ښار ته خو هر قسمه خلک راځي نو ژبه یې ګډه وډه شوي، نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل، هغوی به وله پالل او دوی به وله پیسې ورکول. نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړې زنانه چې دوی ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې پې وګټلو. وی چې رالو په مکه کې معلومات کول، نو وی زما چې څومره ملګرې راغلي وي هرې ملګرې ته یو یو ماشوم میلاو شو، او پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه ایښوده، خلکو به وی دې کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی یو اتر ورځې مخکې. نو چې رابلل تپوس پې وکړو نو د پلار نشته، دا یتیم دی، د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی، نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه ایښوده چې دا یتیم دی نو موږ له به څه راکړي، پلار یې نشته نو موږ له به څه راکړي. وی ډېرو ښځو پې چکر ولګو خو دې چا هم قبول نه که. وی زم په لومبي ځل عالم چې تپوس مې وکړه، وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی، وی ما وی چې دا ماشوم نوړم ما له به څه راکړي، څه پیسې به راکړي، خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو، نو مې چې تشه ځم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم. نو رالم او نبی علیه السلام مبارک دا ماشوم مې ځان سره اوچت که چې تشه نشم تللی. وی ما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقع یتیم دی، خو د خدای په نزد د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی. وی ما چې دی څنګه اوچت که او ما خپلې سینې ته واچو، ګسې سینې ته، ځکه د ما خپل بچی و، نو وی ده زما ګسه سینه نه اغېشتله جړلې، نو ما زر دی بلې سینې ته که نو وی زما ښې سینې یې واغېشته او ګسه سینه زما هغه بل بچي ته ژوه. او چې په لاره تلو نو په کومه قچره چې ما سورلي کړې وه نو یې ډېره لاغېره وه او ډېره ټپه وه، او ما به شړله او قافله کې سفر نشو کولی، رستو رستو به کېدله، او چې ما نبی علیه السلام مبارک غېږ کې واغېشته او په هغه قچره څاروي باندې سور شم، وی قسم دی چې زما څاروي د نورو څاروو نه مخکې روانو. نو ما ته د قافلې خلک وی چې حلیمې دا همغه څاروی دی که دا د مکه کې بدل کو؟ مې چې نه دا هغه څاروی دی، خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی. وی قسم دی چې زما په سینه کې دومره پیدا شو چې نبی علیه السلام به موړ شو، زما خپل بچی به موړو. او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې، نو زما ګډې چیلی او څاروي چې به زما بچو سرنده به وتلل نو ماښام به ماړه راتلل. وی زما څاروي سر به شو، غولاندې به یې د پیو ډکې وې، او خلکو به خپلو غلامانو ته او بچو ته وی چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي. دا ولې؟ هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی، وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول، خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل او غلازې به یې د پیو ډکې وې. وی قسم دی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه څو ورځې کې دننه دننه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي. او ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره، نو نبي علیه السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و. وی د هغه خپل بل روپۍ ته به د خوله نه اچول، هغه به یې نه رول، هغه خپله سینه به یې رودل، هغه بله به یې نه رودل. او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد احمد کې هم شته او نور علما هم لیکلي دي چې نبي علیه السلام مبارک به ما دې مونږ ورته اورڼۍ وایو که نه، ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکله ته وایي، وایي ما به په اورڼۍ کې دې واچو، نو ماشومان خو لتې وایي چې ویس پړی او ځان نه هغه ټوکله غورځئ، وی یقین وکړه چې ما به دې په اورڼۍ کې واچو او زه به رالم، وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت به د ده همیشه پټو، فرشتې به حفاظت کو د نبي علیه السلام مبارک. وی زر زر به لوېده په میاشت کې د هفتې برابر، چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي دی به په ورځ کې هغسې نشونما کول، او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لوېده، او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مره ترقي نبي علیه السلام مبارک کول، او وجود یې طاقتمن و.
وی د نور ورونو خویندو سره به لوبې کولې. یو خور یې وشیما یې نوم و، دا د رضایي خور یې و د بیبي حلیمې خپله لور وه. نو یو ځل یې نبي علیه السلام بوتلی و، نو بیبي حلیمې وی چې زما په زړه کې د نبي علیه السلام ډېر لوی قدر و، ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل. ما کره غله فراخه شوه، زه په خېټه ماړه شو، زما بچي په خېټه ماړه شو، زما څاروي ډېرېدل، برکتونه پکې پیدا شو. نو وایي چې زه به ډېر له خپلو بچو نه به مې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساته. نو یو ځل یې په غرمه کې زما د لور شیما نبي علیه السلام ایستی و. نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تو کې ولې ایستی دی؟ د عربو نور لږ تیزي، ډېر تیزي، چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی؟ نو وایي چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیه السلام رانیولی دی او راولي یې. د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه، د ګوتې نه یې نیولی دی. وایي ما هغه خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د نور نه ساتې، تا ولې په نور کې په غرمه کې بار ایستلی دی؟ وایي ما ته وایي چې راشه مورې ناشنا ټکې درته ښیم. څنګه دی؟ وی د باندې نور نه لګي، اوریاس پې د پاسئ، او چې دې کم خوازي د اوریاز ورسره روان یې هغه سورې پې د پاسئ. راشه وګوره دا د نور دی او د نور د پاسه په د سورې دی. وی دا د نبي علیه السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي. وی یو ځل 2 کاله چې مونه پی ورکړل، نو ما دی راوست خپلې مور بیبي له چې مور ته یې حواله کوم. وی مې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به د ماشوم ساته، زیات پرې نه ساته. نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه، طاعون بیماري وه. نو ما ته مور ته مې ویلی وي چې دا ماشوم دی زما خو نه کېږي او مکه کې وبا ده، نو که دې خوښی خیر دې ما له پیسې مه راکوه، اجرت مه راکوه، دې به زه واپس بوځم. وی مور یې راته وي چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي، واپس یې بوله. وی ډېر زیات پې خوشحاله شو. نو بیا مې بوته. نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړي. وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه، نو مونږ هغه میلې ته ولاړو. دا جادوګر دا خپل جادوګري ښکاره کوي که نه، جادوګري په دې میلو کې اوسمي. نو زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ او نبي علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ. وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو. وی چې څنګه یې پې نظر شو، وی دې جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې، دا ختم کې، د دې ماشوم د وجې نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي، الی دې مړ کې. وی ما نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کو او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې زه خدای دې بې خماسه زما بچې وجنې، ته خو رانږدې شه، څوک خو زما زوی ته رانږدې شي، خو ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي. یاره وی زه پوه شم، برکتونه خو مې لیدل. او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روانه وی نبي علیه السلام ما سره دی. هغه زمانه کې دا کهانت ډېر زیات، سحر او کهانت دا به یو جندو، خلکو به په دې ساحرانو کاهنانو علاجونه کول. لکه اوس بعضې خلک په دې تعویذونو پسې ګرځي یا څوک په دمونو پسې ګرځي. اوس حکیمان او ډاکټران ډېر زیات دي. هغه زمانه کې خو ډاکټري نه وه، حکمت به و، خو خلک به په دې کاهنانو نجومیانو پسې ډېر ګرځېدل. نو کهانت او د نجوم ډېر لوی دور و. نو په دې قافله کې یو نجومي او کاهن و. وی چې نبي علیه السلام له ما پی ورکول دا مخ یې ښکاره شو، نو هغه ورته وکتل. وی ما ته وی چې د دې ماشوم څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. د ده د پلار څه نوم دی؟ نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارس. او ما ته وی چې د مور یې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې دی مور یې مو زما نوم آمنه دی. وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جمدې نه وی او د مور نوم یې آمنه وی، دا اوس ما لاله وجمې. خو ته وی چې دی پلار دی جمدې دی نوم دی حارس ولوخم، او ته وی زه مور یم او نوم ستا حلیمه دی،
نو دا په شک کې دی واچولو. وی ما ورته وی چې ولې دی وجه؟ وی د دې ماشوم شکل د آخر زمانې د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمنه، نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو. وی مې چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته ښوولی او دا خپل پلار مې ورته ښوولی، دا خپل خاوند مې ورته ښوولی. وی یو ځل زما خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه رالل. وی ما ته وی چې مورې هغه زمون قریشي رور خو چا مړ که؟ وی بس په ما هیبت راغی. مې چې دا خو لانجه پیښه شو. نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي او مسله پیښه شو. وی مې چې ولې؟ وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان رالل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې. وی بس ما چغې جوړې کړې، خاوند ته مې وی سړیاله راشه. وی منډه یې کړه چې راشه مونږ ته ځای وښایه. وی ویر ماشومان را سره و. وی غزیله یې بوتلو. وی چې هلته سینګ ورسېدو کتل، وی نبي علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین، هېڅوک نشته، نه پې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته. زر مې وکته او یې روچت مې که او سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوست. ویارېدم. وی ما ته مې خاوند وی چې دا به چېته پیریان میریان او یا چېته بل څه شی به و د غیب سالم به. دا څادر ګرځي خدای مو مخه جومات کې زمونږ بره کار شروع دی. تاسو ته ما مخکې الحمدلله کار زمونږ تقریبا ډېرو شو لږ پاتې دی، پرسترې شروع دي. نو زړه د اخلاص نه مدد وکړئ، ښه تعاون وکړئ ورسره. ځکه ما تاسو ته ویلو چې مونږ عامه چنده نه غواړو او نه چا تر چندې وایو نه چا نه غواړو. بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو د هغوی نه خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي. بهر کیف وی شین ګوشین ولاړو کور ته مې راوست. چې مې کور ته راوست او کله نبي علیه السلام یو پوټی قلار شو نو ما ته تپوس وکړ بچې څه چل؟ وی راته وی چې مورې هغې بي بي حلیمې ته به یې مور وی رالل. وی هغه یو ابل نه تپوس کړي چې دا هلک دی؟ هغه ورته وی هم دا هلک دی. وی زه یې ونیولم او وی چړې چاقین چانې چاکوان ورسره و. هغه یې راوویستل او یې ما ته وی چې بچې مه یېرېږه، تا نه به خدای د دې امت مشر او سردار جوړوي. تسلي راکړه. او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتي نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای رالوشلو او یې زه په دړ نیم پېښ شوی. او بیا زما د دې وجود نه نبي علیه السلام وروستو دا قصه بیا کړې ده. دا یې وروستو قصه کوي خو که لا ماشوم دی پوهېږي نه. زما د دې وجود نه یې زما زړه راوویسته او ځان سره یې د زمزم اوبه راوړې وې. حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم قصه در شوي سینه شلېدلې شوې وه. وی چړې چاکوان او سامان ټول د جنت و او اوبه را زمزم وې. نو یې زما زړه یې پې ووینځه او د زړه سره داسې پوټینۍ غوندې غوښه وه. وی هغه یې تیو شو کوله اخ به یې غورځوله. وی هغه یو دی بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا تې ختمه کړو. او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه. هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پې ډک شو او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسې هغه مهر ولګو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پرې راښ که واپس ټیک شو. دا څلور کرته دا شق قصه در شوی دی. یو وخت بی بی حلیمې کره او نبي علیه السلام تقریبا د څلورو کالو چې دا واقع پیښه او بل ځل د لسو کالو عمر ته چې نبي علیه السلام ورسېد نو دا بیا شوې ده او بل ځل چې نبي علیه السلام ته کله نبوت میلاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې ده او بل ځل چې نبي علیه السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوې ده. څلور ځله دا د سینې اپریشن د نبي علیه السلام مبارک شوې ده. بی بی حلیمه وی پې ویارېدم. وی ما وی چې یاره باس او په دې لږ دا څه مسله ده چې ته پیریان دی او که څه شی دی هسې نه واقعي دی لږ ته څوک نقصان ونه رسوي. نو څلور کاله چې پوره شو نو مور دی راوست. نو مور ته مې وله وی ټوله قصه وکړه. نو مور یې وخندل وی نه یارېږه مه
ما د دې ماشوم ډیر عجیبه حالات لیدلی دي زما دا د پیریانو خبره نه ده زما د دې بچي به ډېر لوی شاني انشاءالله العزیز هغه بیبي حلیمه بیا څه شوه نبی علیہ السلام مبارک چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو دا بیا مدینه منورې ته راغلی ده یو صحابي وی نبی علیہ السلام یو ځل ناستو په څادر باندې نو یو بوډۍ ښځه راغله نو پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته د خپل ځای نه پاڅېده او هغه یې د مټه ونیول او په خپل څادر باندې کېنول او ډېرې خوږې خبرې یې ورسره کولې او مورې لفظ به یې ورته وی چې خبره به یې کوله نو مورې نو چې دا زنانه بیا لاړه نو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک و چې نبي علیه السلام یې دونه قدر وکړو پاڅېد ورته او په څادر یې کېنولو او مور ورته وایي وی هغې وي چې دا هغه ښځه ده چې نبي علیه السلام له پی ورکړي دي بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقی ورته وایي په هغې کې دفن د هغې کې قبر هم دی هغه خورې چې وشیما چې کله د حنین او د اوطاس غزا شوه او قیدیان پکې گرفتار شو نو دا هم پکې گرفتار شوه ما په زرګونو قیدیانو نو دې شیما صحابو ته وی چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم نو نبی علیہ السلام ته چاله وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده او هغه وی چې زه ستاسو د پیغمبر خور نو نبی علیہ السلام مبارک پوه شو وی آواز کې دی جینۍ ته راواله نو چې راوسته وی ته زما څنګه خورې ته زما د خوروالی دعوه کې وی زما نوم شیما دی او زه د بیبي حلیمې لور یم او ما او تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړې او تا ته زه یو نښه ښیم که ته وایې چې دا دروغ وایي نو یو نښه درته ښیم وی څه نښه ده نو هغې ورته لاس ښکاره کړ وی ما ورته لوبې کولې نو ته ما ته غوسه شوې نو وی تا په ما چک لګولې وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته ده نو د حضور پاک مبارک تا ماشوموالی رایاد شو سترو کې اوښکې وګرځېدې صحابو ته وی دا خو زما رضایي خور ده نو که خوښه نو دا به ازاده کړو خوشې به یې کړو نو د هغې د برکت نه شیما وایي زه دومره بختور یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واړه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول ازاد شو مور بیبي یې بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک بیبي آمنه سعدیه نو د خپل پلار د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات نو ام ایمن هم ورسره وه دی وینځه وه او نبی علیہ السلام هم ورسره خو پیاده مزلې وې وخت به پې ډېر لګېده قافلت لنو دا پکې لاړه نو هلته د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړه نو واپس راتلل په قافله کې نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی د علاقه د ابوا ورته وایي په هغه ابوا کې ناجوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه نو په ابوا کې یو غر د یو غونډۍ د ما لیدلې زه ورلتلې نو هلته کې د نبي علیه السلام مبارک د مور د بیبي آمنې د هغې قبر دی نو نبی علیه السلام د پلار نه خو یتیم پیدا و پیدایشي یتیم چې ورته وایي او مور تقریبا دغه د 4 کالو بلکې لږ عمر یې زیات و دغه وخت کې مور وفات شوه نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوست وروڼو دې کې څه حکمت و عقل خدا وایي چې پلار یم جم دی وی او مور یم جم دی وه چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی نو دې کې دا الله یو حکمت دی قرآن شریف کې الله تعالی په خپله فرمایي الم یجدک یتیما فآوا وی ته ما یتیم نه وې منتلی ته خو یتیم وې یتیم مې پیدا کړی وې نو فآوا ما دل یو ټکانه درکړه یو مأوا مې دله درکړه تاړو د یتیموالي اړو سکه دې نه ده کړې اړو چا محسوس کړی نه ده چې دی یتیم دی ځکه چې د چا پلار وي نو پردي خلک هغه توجه نه ورکوي او چې یتیم نو خلک ورله ډېره زیاته توجه ورکوي نو ما د خپل نیکه تربیت له راوسته چې عبدالمطلب دی هغه د تربیت وکړو نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تره تربیت وکړه ابو طالب او دواړو دله داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي منه کړي وجدک عائلا فاغنا
اسم دیم نو ما غنی کړې ما د بلا مالونه درکړه خو نبی علیہ السلام خو بساتل نه اخو به ویشل وجدک ضالا فهدا دې صورت کې راځي د شریعت علم د سرنو شریعت نه خبر نه وي قرآن مې درته نازل کړي شریعت نه مراد قرآن دی رو مې درته قرآن نازله نو بیا ورته وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر وی پتا د یتیمې دور تیر شوی ګران دی که آسان دی سخت دی نو که بل یتیم د لراشي ګورې غصه به ورته نه کوي پتا تیره ده دا خبره دا الله د هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانې دور تیر شوی دی نو د نور یتیمانانو خیال ساته ګرانو که آسانو که ډېر مالم یتیم سری دولت می خلک یې خیالم ساتي خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو د په یتیم څنګه تېرېږي ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچي له پیسې ورکوي او په سر وله لاس ایږدي او بابا ورته وایي که نن زما بې نو ما به مته بابا ویلی زما په سر به یم لاس راښکلی او ماله به یم یو 5 روپۍ د اختر خو راکړی وې نو پتا د یتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی هغه سوچو که ځان ته د نورو یتیمانانو خیال به وساتې د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی د یتیم په سر چې چا لاس راښ که د یتیم په سر د رحم لاس راښ که رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړو یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامې انتظام دارنګې د سکول دارنګې د دیني مدرسې خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل زوی نو نبی علیه السلام فرمایي ویزاو هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې کړلې د یتیم کفل چې د هغه تربیت کوي هغه انا وکافل الیتیم وی هکذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارکې داسې کړلې لږ غوندې فاصله پکې وساتله ځکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته او د یتیم مال به نه خوري قرآن شریف کې راځي الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا یتیم مال به په ظلم نه خوري او که د یتیم مال دې په ظلم باندې وخوړو نو خېټې ترې د جهنم اور ور واچو اور د دې وجه نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان بچي تې پاتې شي نو موږ ورته وایو دا اسخاتونه وله مه تقسیموئ مه تقسیموئ اسخاتونه هغه یتیمانان دې خو هسې مړ شو لال ختم شو دا مال خو د ده نه دی دا خو د هغه یتیمانانو بچی دی د هغه یتیمانانو مال مه بربادوئ دا د هغې مال دی دې پسې خیراتونه مه کوئ دا خو یتیمانان دي دا خو نه پوهېږي نو پسې خیرات کوه او ما پسې ده به ځان پسې په ژوند کو که که یو بالغ زوی پکې وي نو بالغ د خپل طرف نه پسې خیراتونه کولی شي خو د یتیمانانو مال به نه خیرات کوي دا د هغې حق دی ظلم به ورسره نه کوي ووجدک عائلا فاغنا تم مال د سره نو ما غني کړي نو که بل اما السائل فلا تنهر که بل فقیر راشي سوال د نه کوي ګورې وی نه رټې ښه پتا دا د ورتېر وجدک ضالا فهدا قرآن در سره نو ما د قرآن لوی نعمت تله درکړه نو اما بنعمت ربک فحدث دا الله دا لوی نعمت چې قرآن دې د اوس بل ته ورسوه دا د دې شکریه شو بلکې دنیا ته الله وښایي چې هغه انسان چې پلار پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات ته چې زه غواړم د هغه نه داسې شخصیت جوړولی شم چې تر قیامته پورې د کربونو اربونو خلکو مقتدا او رهنما به نه زه کولی شم خدای پاک یې خلکو ته ښایي نور حکمتونه هم پکې بهر کې تربیت نیکو که او ډېر ناشنا طریقې سره تربیت پې کو یو ځل یې سترګې خوږ وې سیرت ابن هشام کې شته چې سترګې خوږ وې نو عبدالمطلب صاحب وایي وی په عربو کې یو دمګر او کاهن وی هغه له مې بوته چې زما دا یتیم بچی دی او سترګې خوږ دي ده باندې دم واچوه او عجیبه وی دا وه چې هغه کاهن ته مې ور ډباو نو نه راوته ور مې ډباو او د نبي هم دا سترګې کلکې خوږ وې نو نه راوته وی دې کې زلزله شوه وی چې یو دوق وشو وی هغه کاهن په یو منډه دروازه کولو کړو بار راووته وی ما ورته وی ما ته خو د خپل نصیب برکت معلوم و وی ما ورته وی چې زلزله ده وی مې چې زلزله به یا وي یا نه خو زما د دې بچي شان ما ته معلوم دی دې سترګې خوږ وي نو ما وله تره استې و ور مې ډبه ورته نه راوتې نو خدای در باندې جلق راوسته او په خپل یې وله راوویستې
وی چې دا ټکې مې وی او هغه زما د یونیورسټي ته وکتل چې څه چل دی پې وی ما ورته چې سترګې خوږ دي وی چې دارو خو ده سره خپله پراته دي وی مې چې څه دارو دي وی د حضور پاک د خولې مبارکې نه یې لاړې راوویستې او د نبي علیه السلام په سترګو یې پورې کړې وی زوف به ټیکي وی قپا قسات یې سترګې ټیک شوې چې د دې ماشوم خوله کې دارو پراته دي لاړې او دا حقیقت هم دی حضرت علی رضی الله عنه په خیبر کې یو قلا و ډېره سخته وه ډېرې قلاګانې فتح شو دغه قلا نه فتح کېده نو نبی علیه السلام مبارک د شپې نه وی سار له به دا قلا الله د هغه چا په لاس فتح کوي چې د هغه سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه جنډه به هغه له ورکوم سار وختي نو صحابه وی موږ ټول د نبی علیه السلام مخکې تېرېدو چې ماله به جنډه راکړي بل وي ماله به راکړي بل وي ماله به راکړي ځکه چې دا هغه په لاس به فتم کېږي او ده سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه دا صفت به چا کي نو چې هر یو تېرېده چې ما ته به آواز وکړي وی نبي علیه السلام آواز وکړي چې این علي ابن ابي طالب علي څه شو د ابو طالب زوی موږ وایي چې صاحب سترګې یې خوږ دي وی ورشه آواز کوې ورته نو یې علي صاحب هم راوغوښته نو چې راوغوښته حضرت علي صاحب فرمایي د ما آشو به چشم و سترګو نه مې دا اوښکې بهېدلې او سترګې مې تکې سرې وې وی نبي علیه السلام مبارک را سترګې دم کړې او لاړې مبارکې پرې رالتو کړې وی ټیک ټاک شوې وی جنډه یې راکړه چې ورځه خدای پاک د هغه په لاس پته راوسته او یا د هجرت موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مار وچیچه نو نبي علیه السلام خپلې لاړې مبارکې د هغه ځای نه تاو کړې نو ټیک نه شو په اساس ټیک شو برابر شو یا داسې نور ډېر واقعات شته چې حضور پاک به پې دم اچو او دم سره به یې د خولې نه ورته نری نری لاړې توکلې نو خدای به پکې شفا ورکوله وی سترګې ټیک ټاک شو یو ځل باران نه کېده نو عربو عبدالمطلب لرال چې ته د بیت الله مشر او د زمزم د اوبو مشر نو ته راشه څه چل وکړه باران نه کېږي چې خدای ته سوال وکړو نو ابو طالب صاحب ودېږه ما سره انتظام شته که نه نو نبي علیه السلام مبارک یې راوویسته دی خو ماشوم ابو طالب صاحب ساته وی دا ماشوم الله ډېر برکتي دی خدای را دې ماشوم په دې سپین مخ د نه سوال کو چې په موږ باران وکړه وی ورېځ راغله او ګلز ګلز وشو او په اسات باندې باران وشو وابیض یستسقى الغمام بوجهه بخاري کې راځي وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل وی خشته ښکل سپین مخې دی او خلک چې باران غواړي د په دې مخ باران غواړي په ماشوموالي کې وی خدای پاک باران وکړه بهر کیف نور حالات دي انشاءالله مقونو آینده جمعه کې به درته بیان نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک دا میاشت درو موږ به په دې کې څه کوو نو دې میاشت کې څه داسې خاص اعمال نشته چې موږ د هغه یو خاص عمل وکړو هېڅ داسې خاص عمل نشته که څوک خیرات کوي دې میاشت کې هم کولی شي او بله کې هم کولی شي د خیرات دپاره څه ضرورت دی او د میاشتې تخصیص نشته خو دې وخت کې خلکو ته لکه سړي پلار مړي او کال پسې هغه د کلیز هغه ورځ راشي نو خلکو ته د پلار هغه ورځ را یاد شي چې په دې ورځ مې پلار مړو په دې میاشت کې نو خلک خیرات وکړي نو په دې وجه په دې میاشت کې د نبي علیه السلام حالات خلکو ته رامخکې چې علما بیان کړي خلکو ته پته ولګي نو یاره راشه دا میاشت او بل میاشت د برکت میاشت هم ده نو راشه میاشت هم د برکت ده او د نبي علیه السلام مبارک د وفات هم ده نو خیرات به پکې وکړو نور څه خاص ورځ په شریعت کې دا حکم نشته چې په دې ورځ او په دې میاشت کې خیرات کوي او په دې کې مه کوئ بل درود شریف لږ زیات لوستل پکار دی په نبي علیه السلام مبارک بل وروڼو موږ به په دې میاشت کې د پیغمبر علیه السلام په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کوو بالکل به د خوشحالۍ اظهار کوو موږ په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې موږ له خدای دومره عظیم پیغمبر راکړی او موږ یې د هغه امتیان پیدا کړي او دا نبي علیه السلام په پیدایش خوشحالي عبادت دی ګورئ الله پې خوشحالېږي خو په هغه طریقه به کوو چې د شریعت د دایرې نه پکې بار ونه ځو په هغه طریقه به کوو څنګه چې صحابه وکړي دي او څنګه تابعین وکړي دي او زموږ څنګه ائمه او حضرات وکړي دي نو دا بعضې خلک کوي داسې په دې پنجاب کې خلک دا زمونږ په تن خو لا ګزاره کوي زه پروس کال تللی وم پنجاب ته نو هلته کې د شپې را روانو یو ځای کې همدا ورځې وې نو صاحب چې هلته مې وکتل چراغان دي او بلفونه دي او څه لوی نخرې پخرې دي ما نه یېره وه خبره
داسې نخرې دي چې دا دیوالونه او دا دوکانونه او دا بلډینګونه د دې بلفونو ډک دي او شپه د شپې خو دوکانونه هلته کولوي مې او بند مې او د ښځې دي او نر دي او کیرونه دي او پی دي او شربتونه دي. ما هغه ډرایور نه تپوس وکړو چا چې په لاره بوتلم مې دا څه شی دی؟ وی آپ کو پتہ نہیں؟ میں بولے عید میلاد النبی ہے نا، دا خو عید میلاد النبی دی کنه. میں منځ نه کوې کم بختیانو روژه نه نیسې او دا چراغان کوي او پنجابي ته چا ویله که وي دا غرې دا وی دا مونځ بلې نه کوي، وی دا جنورۍ پرورۍ کې په دې کې به د پلار راله اودس کوي او دا فعال جمعې کې به جومات ته د پلار دی بیا او روژه به هم نه نیوله. هلکه روژه ولې نه نیسې؟ وی پټان جانے روزه جانے پښتون پیش او روژه پیش او چې روژه ماتې به شو روژه به نه مونږ نه کوو، چې روژه ماتې به شو نو خپې به یې مخکې پکوړو ته راتاو کړې وې. هلکه وایي ظالمه وي روژه هم نه نیسې او مونځ هم نه کوې او پکوړو کبابو ته د مخکې نه خپې ته وکړې دي. وایي څه کافر درته ښکارم، روژه به هم نه ماتو. نو هغې نه مونځ کوي نه روژې نیسي، خو یو څیز دی دا نه کوي او بس دغه کیرونه میرونه په دا شپه کې پاخه کړي او بې ستري او بې پردګي پکې وکړي خړې نه او په دې به هم خدای بخي. یاد وساتئ زما وروڼو، بخنه او خدای ته نزدېکت دا د نبي علیه السلام د سنتو په تابعدارۍ کې ده. حضور پاک دې له دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې خلکو ته وایي زما په پیدایش خوشحالي وکړئ او مونځ کوئ مه روژې نیسئ او د سنتو تابعداري مه کوئ. الله یطیع الله و اطیعوا الرسول، د خدای او د رسول تابعداري مه کوئ. نو زمونږ جنت په دې کې دی، د الله خوشحالي په دې کې ده چې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک سیرت وورې او هغسې لکم فی رسول الله اسوة حسنة، ستا دپاره نیکه نمونه چې د هغه په شان نمونه ځانله جوړه کړې. او که ستا شکل او ستا نمونه او ستا جامه او ستا کردار او ستا ولاړ او ناسته هر څه د انګریز په شانتې وي او صرف وایي چې د نبي علیه السلام په پیدایش به زه چراغان هم کوم او جلوس به هم باسم او خوشحالي به هم کوم او لاسونه به هم پړقوم او چغې به هم پکې وام، نو په دې نه خلاصېږي، په دې مخه په دې هم خوشحالېږه ما. داسې هغه ځان له د زړه په زور خوشحالي راوستل دي. اصل جنت او اصل د خدای پاک د نزدېکت او جنت حاصلول د نبي علیه السلام په کردار خپلولو ده، د نبي علیه السلام مبارک په سنتو عمل کې ده او چې نبي علیه السلام د کوم څیز نه منې کړو چې د هغې نه مونږ ځان وساتو. نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان کړه چې یو خو ته پته مو لګي چې نبي علیه السلام څوک. زمونږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله، هغه وی چې یو ځل د لاهور کې چې ته دا د مخکې زمانې د غالبا چې د 1934-35 خبرې وي غالبا هغه زمانه کې چې تا پرچه وه د جرنالیزم په هغې کې یو سوال راغلی، نو هغې کې دا سوال راغلی چې د نبي علیه السلام متعلق په هغه یو نوټ ولیکې د هغه په سیرت باندې. نو بیا هغه پرچه چې داسې جوابات خلکو لیکلي چې هغه بیا اخباراتو پې کالمې لیکلی وي، نو چا پکې لیکلي چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی، چا لیکلو چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو، لسم تعلیم په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی. دا زمونږ د خپل پیغمبر تاریخ دی او هغې به وي په مدینه منوره کې یو بارټلا وکیل او د ازاري مانسیری و. وی ما نه تپوس وکړه خوا کې ناست وم چې بچې څه کوې؟ وی بچې زه خو 400 مو دلته کې علم حاصل و. وی ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته زړی یادی. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده، زه به هم دا د پیغمبر زاړه یادوم او ته پې چې اوس سپومۍ دې پیش. وی بیا ما ته وی یاره وارې او تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی، دا پته چاته نه لګي چې ته اکبر باچا او چې ته پیغمبر علیه السلام. نو وروڼو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړئ. هغه قوم بهترین قوم دی چې کم قوم خپل مشر هیر نه کړ او بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک غوندې مشر خپل مشر او خپل زوړ تاریخ چې چا هیر کړ، دا لاندې قوم دی، دا پریوتې قوم دی. زمونږ خفه کېږئ مه، خو نصاب تعلیم ډېر ګنده روان دی. زمونږ په نصاب تعلیم کې د نبي علیه السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی. دا د اغیارو سوچ او فکر دی. ګنې زمونږ دا د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې، نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې، نو دا اردو خو د پیغمبر علیه السلام مبارک په سیرت کې هم زده کېدی شي که نه. د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوړه چې ماشوم پې پوه شي که نه، هغه لغات پکې زده کړي.
یا په د بل تاریخ ټیک ته جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک د حالاتو نه خبر شي، لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل مال څه فایده ده؟ په هغې کې د صحابه کرامو دور دی ولې زده نه کوم، او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه کوم؟ نو دا موږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې دا موږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت د غافل او ناخبره پاتې شي. نو الله دې موږ له د نبي علیه السلام په نقش قدم تلل نصیب وګرځولي. رب العالمین دې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعدار جوړ کړي او د هغوی اسوه حسنه دې خدای زموږ نصیب وګرځولي او د هغې سره دې خدای په جنت کې ملګرتیا نصیبه کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه دې الله زموږ نصیب وګرځولي کړي. خدای دې د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله دې د فتنو مصیبتونو آفتونو په امن کې وساتي. زموږ دلته کې دا احسان حاجي صاحب احسان استاد دی کور والا وفات شي هغې ته هم دعا وکړي چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي، د آخرت وي سفر الله د روښانتیا کې او محمد زمان زموږ د بدرخیلو نیمشادي رور وفات شو هغې ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او کاکړو کې دا مشتاق صاحب د کور والا وفات شوي زموږ د لالاجي لور وه هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دي الله دې ټولو بخي او الله دې زمونږ چې کوم مریضان دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله یې ټول له شفا ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای ځنقدن وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سهار سنت پاتې شي نور خطو نه پس بالکل د امام محمد صاحب قول د مفتابعي د نور خطو نه پس تېرا سنت بیا وکړي. خاون مړ شي او هغه پریز کې وي نو هغه زنانه په پرده کې د زوی په جنج باندې به نه دي، دا به عدت په خپل کور کې تېروي. د خوشحالۍ جامې داسې او داسې د خوشحالۍ داسې خوشبویۍ پورې کول او لفټکې مفټکې پورې کول دا ګناه ده ټوله. د کور کې مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي. به کوي ویتر قضا شته دی. مؤمن چې ګناه کوي نو د هغه نه ایمان اوچتېږي او دوباره پکې بیا اخبار دا داسې ده یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په ګناه کې مبتلا شي نو ایمان ته اوچت شي. علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان هغه نښه ده. دغه وخت کې دی مؤمن دی، دې وخت کې دی مؤمن دی خو کامل مؤمن نه دی، د ایمان هغه کمال ته پورته شو یا د ایمان چې کومه رڼا ده هغه رڼا د ایمان ته نه پورته شوه. دا تعویل پکې کوي. نه اخبار چې څوک ګوري نو د ایمان ته نه ځي بلې څه کوي. ما ته وي د ګیرې ساتلو ډېر شوق دی خو د ښځې نه مجبور یم هغه اجازت نه راکوي او یو عالم وایي چې ښځه خوشحالول واجب دي نو سنتو پرېښودو دپاره واجب نو ګیره نشم ساتلی. خبره داسې ده چې دا د ګیرې په مسله کې خو ترې کمانډر صاحب خوشحاله ساتي، کمانډر صاحب خو د ګیرې مسله کې خوشحاله ساتي خو د دنیا مسله کې دم چې ته خوشحاله ساتلی ده او که یوازې په ګیره کې دې خوشحاله ساتلی ده. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. دې سره بس تا ډېرې خبرې حل شي. یو خوا د الله تعالی او بل خوا د مخلوق دوه خبرې راغلې نو د الله د تابعدارۍ په مسله کې به د مخلوق تابعداري نه کوي. الله مخکې دی مخلوق رسته دی نو د ښځې حقوق پوره کوه لیکن دې خوا د الله حق د ښځې د حق نه بیا مخکې دی. د ښځې به په دې کې څه قسمه تابعداري نه کوي او کمانډر صاحب پوهېږه که نه وی سار اکثر ادیمه او مونږ رانه قضا کېږي دا په عذر کې راځي که نه دا هېڅ عذر کې نه راځي ډېره اوږده شپه ده او وختي پاسه چې 3 ګنټې خوب وکړم د صحت دپاره دا کافي دی. دو سجده سهوه به